आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम द आसमान न दुनिया तरालन यो प जद्दा बांधे बल प सरंदीप बांधे। उस दे द्वार खुदा पाक ते यो इल्तिजा उकड़ा ची अल्लाह दा सच उशु उस द माफाए सूरत रा तखाया ची माफी बे संग की अल्लाह और तो फरमाए चिता सुद्वारा दा कलिमात वाई ची रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। नो बीबी हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे द्वारो दा कलिमात 300 काल हुए 300 काल पस दे अजानो साहबानो तपता दा चिपारफात की कम वड़ू के गुंदे गर दे चागे तो जबल रहमत वाई आगे तो चिकमी पौड़े खतली दी दे पौड़ो सर निजदे यो चार दिवाली गुंदे ताओ वड़ू के गुंदे जुमात दे। उलमा वाई च दाहग जुमात दे चिपदे मकाम बांधे द हजरत आदम और बीबी हवा मुलाकात शब दी 300 काल अखपलों के सरवरुक तमाना ने खबर और जताना नेम खबर पदे मकाम बांधे द द्वारो मुलाकात यो यो तो हुई चिता आदम नहीं और बलबल तो हुई चिता हवा नहीं नो आगा मकाम ना उस चार दिवाली गुंदे ताउदा वड़ू के गुंदे जुमात अजीजानो द दी द्वारो मुलाकात चोश नो अल्लाह पाक दे इंसानानो द पैदाइश निजाम शोरो द बीबी हवा बची बची के द नो यो अलग यो जिनाई बहुश और ब्या बागी पसी बला जोड़ा बचे के दन ब्या बम यो अलग यो जिनाई तासु बावरी दिली चिदा अलग जिनाई बा यो जोड़ा सहार पैदा के दो यो माखाम पैदा के दा बाजे खलकुली कली उलमाए मुहक्किकीन वाई चिन्ना यो अलग यो जिनाए बा चिन्नन पैदाशु न बल अलग जिनाए बा पखपल मियाद बांधे पैदा के समियाद चिद हमल दे लस में आशते या शपग में आशते या द्वकाला न पखपल मियाद बांधे बबिया बला जोड़ा पैदा के अजीजानो द हमल दरे वक्त द इस्लाम ना कुर्बान शम्स यो सड़े दे वादे और शपग में आशते पासे बचे हो आय शरीयत के दा बचे दे और कदा दे खजी गोया द खावन कोरता पखेटा रहो रे
اسلام وایي چې اقله موده د حمل چې دا هغه ګویا کې شپږ میاشتې پس چې بچی پیدا شه دا هم د دغه سړي بچی دی چې د چا په کور کې پیدا شه په ښځه باندې به ګویا کې خیال غلط نه کوي چې دا په حمل ګویا کې د دې د پلار د کوره او سطح موده د حمل چې دا هغه 10 میاشتې او اکثره موده د حمل چې دا هغه 2 کاله یو بچه شپږ میاشتې پس هم پیدا کېدی شي یو بچه 10 میاشتې پس هم پیدا کېدی شي او یو بچه 2 کاله پس هم پیدا کېدی شي نو چې 2 کاله پس پیدا شي هم صحیح دی چې 10 میاشتې پس پیدا شي هم صحیح دی او چې شپږ میاشتې پس پیدا شي هم صحیح بیا هغې دپاره قانون دی الولد للفراش بچی د همغه چا دی چې د چا په کور کې پیدا شي اسلام څومره لوی پرده پوخ مذهب دی اوس حمل یو پټه خزانه ده اس پته نه لګي اوس مونږ ته چا سره دا ګارنټي شته چې زه مور د خپل پلار نه راوړی یم شته وایي که نه مونږ خو ټول حلالیان دي وایو ځان لیکن دا ګارنټي چا سره شته چې زه د خپل پلار د نطفې نه د مور په رحم کې پیدا شوم که زما مور خیانت کړی د دې خبرې څه دلیل دغه وجه ده چې د قیامت په ورځ به هر سړي ته د پلار په نوم آواز نه کېږي ای د پلاني سړي زویا دا آواز به نه کېږي ځکه چې خو د حشر میدان دی لا تعداد مخلوق به پې ولاړ او د دروغو ځای نه دی نو کېدای شي چې دا مور راوړی د بل چا نه یو دنیا کې پلار بل څوک نو او به شرمېږي نو خدای د دې حیا ساتلو دپاره به هر سړي ته د مور په نامه آواز کوي ځکه چې مور دا یقیني ده او پلار متعلق چا سره هیڅ ګارنټي نشته نو د دې حیا او د پردې ساتلو دپاره به الله په قیامت کې هم د پلار په نوم آواز نه کوي د مور په نامه به آواز عزیزان د الله نه لوی پرده پوخ بل څوک شته قانون په دنیا کې څه دی قانون که یو سړی دی په یو ګناه ولیدو او پرده دې پې واچوله نو الله به په قیامت کې ستا په 100 ګناهونو پرده واچي او جنت ته ورېږي نن خو پردې اچولو کیسې نشته نن خو نه هغه دی چې ته په ما لمن اړوه او زه په تا لمن اړوم ته ما شرموه او زه تا شرموم زمونږ ملک د پاکستان غوندې شرمېدلی ملک نن پر روی زمین نشته او څه زمونږ د لاسه وشرم مونږ اوزګار یو صاحب خوراک ډېر دی روټۍ ډېره ده جامه ډېره ده اوزګار یو بس خو سروزګار ځان له پیدا کړو لکه تېرو ورځو کې ما هغه د ډم د ښځې د یعنې پرون بیا راته یو سړي ټلیفون وکړو وی جي چا نکاح رښتیا مات شوی او ظالمه ته اوس ډم پسې څه لګیا د خپلې ښځې غم جاړه خپل غم جاړه چې ستا نکاح چېرته مات نه شي نو مونږ اوزګار یو یو سړي تپوس وکړو چې بھائی دا الفاظ یو سړي د ښځې متعلق ویلي
نکاح مات ته کمات نه دی نو فتوا ورکړه هم که اهل د فتوی هر مولا د دې اهل نه چې هغه فتوی ورکړي د فتوا خپل خلق دی زما خپل رائے دا ده چې په ټول صوبه سرحد کې لس یا 15 علما به چې هغه د فتوی ورکولو اهل دي نو ټول زما رونه دي فتوا ورکول د هر کس ناکس کار خو نه دی تاسو خیال راکړئ لکه یو سړي خوب لیدلی خوب یې لیدلی و چې یو خپه مې په مشرق ده او بل په مغرب نو هماغوندې له راغلی دی چې مونږ خو دا کړه چې زور ملای نامه یا به په خوبونو پوهېږي یا چې ملای نامه بس به په فتوو پوهېږي بابا په آرام کښېنه ما له راغلی دی جی ما خوب لیدلی چې یو خپه مې په مشرق ده او یو په مغرب ده نو هماغوندې بزرګ ورته ویلي دي چې ښه دی چې لا شلېدلی نه یې سړی راغی علامه ابن سیرین ته علامه ابن سیرین ورته ووایي چې دا خوب خو دې چاته ویلی نه دی ورته وایي چې صاحب یو ملا ته مې ویلی او هغه راته دا تعبیر وکړو ورته وایي چې که هغه لا نه وی تلی او ورته دې حل نه وی ویلی او هغه د هغې په جواب کې دا ټکی نه وی ویلی نو ته به د مشرق او د مغرب بادشاه وي خوب یو مستقل عالم دی او خوب یو مستقل علم دی چې مونږ له هغه بوی هم نه دی راغلی بوی نو زما عزیزانو عرض دا و چې دعا دا کوه چې خدای خپله پرده مې ساتي اوس په بل لمنې څه لاړې نو زمونږ شپه ورځ کار دا بل شرمول بل رسوا کول بل بیزته اسلام ډېر ښکلی مذهب دی ډېر ښکلی مذهب او مونږه د لاسه رسوا شو څه زمونږ د لاسه ډېر او څه د پاکستان د اقتدارونو د رسوا شو مونږ به د قیامت په ورځ زمونږ په غاړه کې لوی زولنې چې دي هغه د اسلام پرتي چې زه ستا د لاسه رسوا وم پرونه خبره درته یو سړی چا سره د کور تنازع ما د دواړو ډلو بیانونه واورئ یو ډله چې دا پکې هغه ډېر نیکان بزرګان نو ما ته وایي چې مولانا صاحب که خبره زمونږ طرف ته نه راخوېږي نو رواج ته یې وباسه بیا په شریعت مه فیصله ما ورته وایي چې خبره هم ستا طرف ته در خوېږي خو چې یو 10 منټه تیر شو بیانونه مو واورېده واک مې دواړو نه واغست او پې ورډز مې وه چې ورډز مې واله نو ټوپونه جوړ کړ چې تا خو ما ته ویلي مال ما خویدل دا معنا چې ستا طرف ته کور دی وراني ما دا درته ویلي ډېر ټوپونه یې وویل زه به دې پوی کړی وی زه به دې دا کړی مال چې مې پوی کړی وی بیا تا چړې لاندې سا چېرته اغسته دا خو چې پوی نه یو دا مری ولا غوسه کوي هغه خوند نو ته ووایه چې دا ستا منځونه دا ستا بزرګي دا ستا
نفلونه او داستای